ترجمه او تفسیر وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د تفسیر او ترجمې ټولو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه برنامه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ او د صحت جامه پتن ولرئ. د قرآن عظیم الشان قانون دا دی، کله چې وعده ذکر کوي نو وعید ورپسې ذکر کوي. که د جهنم بیان وکي نو ورپسې د جنت بیان ذکر کوي. که بد عمله خلک یاد کړي نو ورپسې نیک عمله خلک یادوي. مخکې د قرآن عظیم الشان د مقابلې دپاره چیلنج ورکړی شه ټولو کفارو ته چې راشي د دې قرآن مقابله وکړي. بیا د هغې نه بعد چې هغې د قرآن مقابله د ټول کتاب ونه کړی شوه نو بیا ورته وویلې چې د 10 سورتونو مقابله وکړي. هغې نه عاجزه شو. الله وی چې د یو سورت مقابله وکړي. نو چې د هغې نه عاجزه شو نو اوس خو باید چې قبولی کی. نو هغه خلکو چې هغوی قرآن منلی دی او په هغې خپل عقیده کلکه کړې ده، نو هغې خلکو دپاره د جنت هغه بشارتونه الله تعالی اوري چې بشارت د جنت د هغې خلکو دپاره دی چې چا دا قرآن منلی نو دنیا کې هم ښه دي او آخرت کې هم هغوی ګټلې ده او هغې دپاره انعامات د رب العالمین جل جلاله د طرفه مقرر دي. هغه خلک چې هغوی د قرآن عظیم الشان مقابلې کوي او د قرآن په قانون باندې اعتراضات کوي، دغه خلکو دنیا هم تباه ده او آخرت هم تباه دی. اگر که ځانونو ته ډېر لوی پوهان وي او ځانونو ته د ډېر لوی انجینرۍ دعوه لري او ځان ته یو بافکره او باهنره خلک وي، خو دا نظر د دوی بې ځایه دی او دا فکر د دوی خراب. نو الله تعالی وایي چې راشئ، که مقابله نشئ کولی نو وی منئ او د منونکو خلکو سره زما وعدې دي چې زه هغوی ته ډېر څه ورکوم. رب العالمین جل جلاله فرمایي وبشر الذین آمنوا وبشر الذین زیری ورکه هغې کسانو ته آمنو چې یقین یې کړی یعنی ایمان قبول کړی، د دې قرآن په منلو باندې اقرار کړی، ایمان سره سره وعملوا الصالحات او عمل کړی د نیکۍ، ایماندارم دی او نیک اعمالم کوي. ان لهم بیشک شته د دوی دپاره جنات جنتنا تجری چې روانې به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دوی ته منها د هغې نه من ثمرتن څه میوه، د دې جنت د نعمتونو نه څه میوه دې جنتیانو ته ورکړی شي رزقا د پاره د خوراک. قالو نو وایي به دا جنتیان هذا الذي دا هغه څیز دی، دا هغه نعمتونه دي رزقنا چې راکړی شوي موږ ته من قبلو مخکې د دې نه. دا خو هغه نعمتونه دي چې دنیا کې موږ ته راکړی شوی. الله فرمایي واتو به متشابها را بوړلی شي دوی ته میوې متشابها هم شکله هم شکل بوی لونن لا طعمن، مفسرین وی په شکل کې به یو شان وي مگر په خوند کې به جدا جدا وي. د دنیا میوې به دوی کتلی وي، دوی به خیال په هغې باندې د دنیا د میوو وکړي، مگر چې کله نوش جان کې وي خوري نو بیا به د جنت د نعمتونو په خوند او لذت باندې پوه شي. الله دې نصیب کړي. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا را بوړلی شي دوی ته دغه رزق متشابها هم شکله.
ولهم وی بدوی د پاره فیا په دې باغونو کې یعنی په دې جنتونو کې ازواجن بیبیانې مطهرتن پاکی کړې شوي وي وهم وی بدوی فیها په دې جنت کې خالدون همیشه دائمون لا یموتون ولا یخرجون همیشه به پراته نه به ورته مرګ راځي او نه به څوک راځي چې دوی به د جنت نه وباسي همیشه به دغه نعمتونو د جنت باندې مالامال وي د دنیا نعمتونه خو داسې دي چې نن در سره او سبا ته د ختمېدو خطره ده د جنت نعمتونه به همیشه وي وبشر الذین زیری ورکاږي کسانو ته آمنو چې یقین یې کړی بشره د مخ دې حصې ته وایي مونږ تاسو بشره د مخ دې حصې ته وایو دا چې کله سړی ښه خبره واوري نو دا مخ یې روښانه شي خلک وایي که نه هلکه نن دې ډېر رنګ روښانه دی څه چل دی څه خوشحالي دې اورېدلې ده او کله چې د غم څه خبر راشي نو مخ ته بشره چې ده دا توره شي نو ځکه دلته بشره وویلې چې مؤمنان د جنت په زیرې باندې خوشحالیږي نو دا خوشحالي د الله پیرزو وه په دې جنتیانو او په دې مؤمنانو باندې چا چې د قرآن منلي هغې ته دلته زیری ورکړه وعملو الصالحات عمل یې کړی د نیکۍ عمل صالح د ایمان د پاره وروسته ورپسې متصل ذکر کې ولې وای د ایمان د پاره شرط عمل صالح دی که ته ایمان لري او نیک اعمال نه کې نو دغه ایمان د عن قریبه ده چې ختم شي د دې مثال داسې علما بیانوي لکه یو ونه دې وکرله نو چې دغې ونې کرلو نه بعد اوس بیت لحاظ د دې ساتي چې اوبه ورته په وخت ورکړي که مرض پرې راشي د هغې دفاع به کوې نو چې څو کاله تیر شو اوس دغه درته میوه درکوي ایمانم د دغې بوټې مثال لري بوټی چې د کینو اوس چې نیک اعمال نه کوي نو داسې شو لکه ایمان ته چې اوبه نه اچوې او د هغې خصمانه نه کوي نو عن قریبه ده چې دا بوټی وچ شي نو دغسې عن قریبه ده چې ایمان دې ختم شي بیا عمل صالح یوازې مونځ نه دی امام غزالی رحمت الله علیه ذکر کړي چې څلورو شیانو ته عمل صالح وایي اول علم دویم نمبر عمل دریم نمبر نیت څلورم شمشاد دا ټول چې یو ځای شو نو عمل صالح ته جوړیږي که تا علم وکړه او عمل دې خرابو نو فایده نه درکوي که علم دې وکړه او نیت دې خرابو فایده نه درکوي که علم دې وکړه او اخلاص درکې نو دا کار خراب دی همدغسې که عمل کوې خو چې د هغې څیز علم در سره نه مونځ کوې پوهېږې پې نه نو دا مونځ دې بېکاره دی مونځ کوې نیت دې خراب دی دا مونځ دې بېکاره دی مونځ کوې مګر اخلاص نه لرې خراب شو نیت د یو څیز کوې ته هغې نیت باره کې علم نه لرې چې دا نیت به زه په کومې طریقې د زړه دا اراده جوړوم نو دا مثلا خرابه ده دا الله نه قبلی او که چېرته اخلاص پکې نه او نیت دې وکړو عمل دې پې ونه که عملی جامه دې خرابه و اخلاص هم دغسې دی نو عاملو الصالحات عمل کړی د نیکۍ ان لهم یقینا شته د دوی دپاره جنات باغونه تجری چې بهیږي به روانې به وي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه څه معنا د جنت داسې بنګلې به وي چې د هغې لاندې به اوبه روانې وي نو دا ښایسته منظره ده جنت دا څه ته وایي علما لیکي جیم نون چې دا په یو جمله کې راځي هغه پټ دپاره استعمالیږي لکه جن پیری ته وایي نو دا پټ دی څوک نه ګوري جنون لیونتوب ته وایي دا چې کله راشي نو عقل پټیږي جنین هغه ماشوم چې د مور په خېټه باندې وي جنت تم ځکه جنت وایي چې دا په ونو او پاڼو کې پټ دی ښایسته منظره ده نو ځکه ورته جنت وایي او جنت قرآن عظیم الشان کې چې هغه ذکر دی نو اته جنتونو ذکر راغلی نو دا جنات دې کې جمع ذکر کړی ده مطلب دا چې دا یو نه دی ګوره اته دي اول نمبر جنت الفردوس علما لیکي دا د ملغلرو نه جوړ دی دغه د جنت الفردوس نوم په صورت کافی یو سلوم نمبر آیت کې راغلی دی جنات الفردوس نزوله دویم نمبر جنت ته جنت عدن وای او دا د زبرجدو نه جوړ دی وای دا په صورت النحل یو 13 نمبر آیت کې الله تعالی یاد کړی دی دریم نمبر جنت ته مأوا وای آغا د صورت النجم په 10 نمبر آیت کې یاد شوی دی وای دا د سرو زرو نه رب العالمین جل جلاله جوړ کړی دی څلورم جنت ته جنت دار الخلد ورته وای دا د سپینو زرو نه جوړ دی او دا په صورت فرقان 15 نمبر آیت کې الله تعالی ذکر کوي 5 نمبر جنت ته دار السلام وای دا د سرو یاقوتونه الله تعالی جوړ کړی دی وای دا په صورت یونس 25 نمبر آیت کې یاد دی 6 نمبر جنت
دارالمقام ورته وای. وم نمبر ته علیون وای چې دا په صورت مطففین 19 کې یاد ده. اتم نمبر ته نعیم وای چې دا په صورت واقعه کې یاد ده. صورت واقعه کې ته جنت نعیم ذکر راغله. نو دا جنات زکه ویلې جمع زکه ذکر کړ چې دا یو دو نه دي. تجری چروانی بوی من تحت الانهار لاندې دا غین نهرونه. د جنت نهرونه هغه سودی قرآن عظیم الشان په خپل په دې باندې بحث کوي. سورت محمد په هغه کې بیان د نهرونو د جنت الله تعالی کوي. مثل الجنت الوعد المتقون، مثال داغه جنت چې وعده کړی شوی دا د تقوا دارو خلقو سره. الله فرمای فیها انهار، پاغه کې نهرونه دي، مما اند وبونا غیر آسن، د اوبو نهرونه دي چې نه خرابېدون کې دي او نه بوی کوون کې دي. وانهار من لبن، او نهرونه دي په دې کې د شودونه، لم یتغیر طعمه، چې خوان کې به تغییر نه راځي. شودو کې دا کار دی نن یو خوند دی، که سبا ته د پرې خود سبا ته خوند بدلیږي، په درې مورز دا غنم خوند زیات شمشاد. وانهار من خمر لذت للشاربین، او نهرونه پکې دي د شرابو، خوان باور کې سکون کو نه لا کم یو خلق چې دا سکین واغې لره بخون ورکي. دنیای شراب چسکی نو په سر د درد راوړي، بیا غلط الفاظ خلق وای. او د جنت شراب داسې دي لا یصدعون عنها ولا ينزفون. الله فرمای پس کولو باندې نه سر ګرځي او نه په اعصابو کې فرق راولي چې غلط خبرې وکړي. څلورم نمبر دا وانهار من عسل مصفا، او نهرونه دي پکې د شاتو مصفا. صفا دنیا کې خوار قسم شات دي، نو چا پکې د ګوړې شربت اچولی یو ځای کړی، او چا پکې نور شربتونه یو ځای کړي، د بوري شربت پکې اچولی. خو د جنت داسې قسم شات دي چې مصفا پاکړی شوي دي. نو بس همدغه نعمتونه دي نه. الله فرمایي ولهم فیها من کل الثمرات ومغفرة من ربکم، په دغه جنت کې به د جنتیانو د پاره هر قسمه میوې وي، او مغفرت او بخنه بم د رب العالمین جل جلاله د طرف نه دوی ته ملاویږي. دا بخنه کول دا هم یو نعمت ده. نو ځکه دستی د میوو په سید آیات کې چې دام ګوره د الله تعالی لوی نعمت ده، او دې د پاره یاد که چې الله تعالی فرمایي چې ګوره په دې کې ډېر نعمتونه دي. الله تعالی هغه پیدا کړي دي د پاره د جنتیانو. کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي دوی ته منها دغې جنت نه من ثمرة سمیوه، رزقا د پاره د خوراک، قالو نو وایي دوی هذا الذي، دا هغه رزق دی رزقنا چې راکړی شوی و موږ ته من قبل مخکې د دې نه په دنیا کې. وایي دوی به ولې دا خبره کوي چې دنیا کې موږ ته راکړی شوی و؟ وایي څرنګه چې دوی په دنیا کې نعمتونه میوې خوړلي دي، دغسې میوې به ورته جنت کې راوړلی شي. نو بیا دغه جنتیان چې وګوري نو دی به وایي چې دا خو هغه میوه ده چې موږ ته دنیا کې راکړی شوی و، نو دا خو جنت دی، باید چې دا میوې بدلې وي. نو فرښتې به ورته تاسو خو وخورئ، تاسو خو وخورئ، بیا به درته معلومات وشي چې دا همغې غوندې خوند لري، همغې غوندې لذت لري. نو چې دوی یې وخوري خوند کې به بدلي. نو دی ځکه وایي هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو موږ ته چې مخکې راکړی شوی و دا هغه دي. واتو به متشابها، را بوړلی شي دوی ته میوې هم شکله میوې به دوی ته ورکړی شي. نو په سبا باندې به دوی ته بیا میوې جنت کې راوړلی شي. نو بیا به د دوی دا میوې چې وګوري نو پرونی غوندې وای. دی به بیا دا خبره تکرار کړي چې دا خو موږ پرون خوړلی و، اگر که جنتي میوه و نو پرون خو م خوړلی و، دا خو پرونی غوندې میوه ده. الله به وای فرښتو ته ورته ووایي تاسو خو یې وخورئ، نو همغه مڼه چې پرون خوړلې ده نن چې بیا په جنت کې خوري نو د هغې خوند به بدل وي. سبحان الله. نو دا چې میوې هم شکل راځي او خوندونه بدلی، نو دې کې خوند ډېري. مونږ تاسو م وایو که نه هلکه مڼې خو م ډېرې وخوړلې، مګر هغه ورځ هم چې میوه خوړله و هغې کې یو مڼه راغلې وه، زبردسته مزه وه پکې. وجه دا ده چې د هم شکله میوو کې چې خوند ډېري. یا مونږ تاسو د وطن کې الحمدلله میوې ډېرې لرو. کله چې د انګورو وخت شي نو خلک چې انګور خوري او یا دکاندار نه اخلي نو ورته وایي چې ورور بل ورځ مې یو قسم انګور وړي نو ډېر مزېدارو. اوس خو دا منګور دی او هغه هم خو هغې کې خوند کتلی، نو ځکه صفات یادوي. جنت کې به روزمره یو قسم میوه راځي د مخکیني په شانتې، لکه مثال داسې نه ده چې دا یو میوه ده، نه، نننۍ مڼه چې کومه راځي سبا ته دغه مڼه چې راځي د دې خوند به بدلي، نور میوې به هم ورسره وي. خو چې بله ورځې بیا دغه مڼه راځي بیا به یې خوند بدلي.
دا د جنت هغه نعمتونه دي. او که دا پوښتنه څوک وکړي چې دا ولې هم شکله راځي ورته، ولې بدل نه راځي، نو جواب یې دا دی ورور که ته چېرته هلته دغه مڼه ونه خورې نو ته بیا څنګه پیژنې چې دا میوه ده؟ نو تا خو دلته مڼه هم پیژندلې ده، نورې میوې دې هم پیژندلې دي، ام دې هم پیژندلی دی، نو دغه چې د دلته خوړلې دغه شکل به درته هلته راوړلی شي، نو ته بیا وپېژنې چې دا میوه ده. او چې بدلې راوړې بیا خو څوک پیژني نه. زموږ استاد محترم ویلې وایي زمونږ یو خپلوان هغه امریکا ته تللی و، همغلته امریکا کې واده کړی و، د هغې ماشوم پیدا شوی و، نو هغه بیا ځوان شوی و چې کله راغی کلي ته نو پلار یې ځان سره راوړه، وایي موږ داسې بیرون چکر وهه، نو د چارسدې علاقه داسې ده چې هغې کې دا ګاڼۍ ډېرې زیاتې دي، دا ګني چې کله زمینداران وکري نو بیا د هغې نه بعد پاکوي، نو خلک چې په دې لاره باندې روان وي یو دانه دوه دانې ترې واخلي همداسې لاره کې خپل وخت پې پاس کوي روان وي. وایي موږ ځان سره دوه درې ګني واخیستل، دا چقوم راوویسته پاکوي، وایي چې کله موږ هغه پاک او جول هم شروع کړه، وایي دغه هلک چې د امریکا کې وخت تېر کړی موږ ته وایي چې دا څه ځناور خلکه سئ تاسو لرګي خورئ؟ ما ورته ویل د الله بنده لرګي نه دي، وایي یو څو د هغې ګنو بندونه هغه هم لرې کړه او پاک ګني هم ورکړه چې دا واخله، ویې جوه چې کله یې وجول او وایي دا د ګنو اوبو د دې نه جوړېږي. نو دا چې الله تعالی جنت کې هم درته د دې په شکل میوه راوړي نو تا به میوه پېژندلي، هلته چې ته ونه پېژنې بیا به وایي چې دی څه راوړي، نو دا ځکه هم شکله درته راځي. اوس ښه دومره میوې دې وخوړلې، د دې میوو سره سره نور نعمتونه هم شته. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله مبارک وفرمایل چې ما ته الله رب ذوالجلال فرمایلی ما د خپلو نیکانو بندګانو دپاره جنت کې داسې نعمتونه تیار کړي ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رسول الله مبارک فرمایي ما ته الله فرمایل ما خپلو نیکانو بندګانو ته په جنت کې داسې نعمتونه پیدا کړي دي چې هغه نعمتونو صفات نه غوږونو اورېدلي دي او نه سترګو لیدلي دي، نه په زړه د مؤمن د بشر کې تیر شوي دي. داسې نعمتونه دي الله دې نصیب کړي، نه غوږونو د هغې صفت اورېدلی، نه سترګو هغسې لیدلي او نه په زړه په خیال کې د چا تیر شوی، داسې نعمتونه په جنت کې دي. او بیا د دې دپاره وی رسول الله مبارک دا دلیل وویلې فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، نه دی معلوم هیڅ نفس ته هغه څه چې الله تعالی دوی دپاره پټ ساتلي په هغې باندې دوی خبر نه دي. د جنت نعمتونه هغه دومره ډېر دي او دومره اعلی دي چې په دې لږ وخت کې به څوک څه بیان کړي. قرآن عظیم الشان د دې باره کې ځای په ځای بحث کوي. او یو حدیث مبارک کې داسې راځي که په لږه اندازه ځای په جنت کې چاته ورکړی شو دا د دنیا او ما فیها نه بهتر دی. نو اوس چې کله په جنت کې پاتې شوې میوې دې وخوړلې نو دا دومره میوو کې چې ته ګرځې را ګرځې او دې باغونو کې نو چې یوازې یې مزه نه کوي. دنیا کې هم خلک اول پیسه وګټي نو بیا ځان ته کور جوړ کړي، بیا یو باغ جوړ کړي، نو دې باغ کې چې کله ګرځي نو اوس په دې کور کې ځان دپاره یو ملګری پکار ده، یوه بیبي پکار ده. نو که د جنت دومره نعمتونه شي او بیبي پکې نه نو په هغې جنت څوک څه کوي؟ نو الله فرمایي خفه نه شئ، ما تاسو دپاره دا انتظام هم په جنت کې کړی دی. ولهم فیها ازواج مطهره، ولهم وی بدوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواجون بیبیانې مطهرتون پاکې کړی شوې. د څه نه به پاکې وي؟ د بدو اخلاقو نه، د بد وینا نه، د بدو کتلو نه او د بدو ارادو نه او د میاشتنۍ مریضي نه او د معصوم نه پس مریضۍ نه، د دې نه به مکملې پاکي. دنیا کې خو داسې زنانۍ چې که نور دنیایي دا مهواري مریضي دا ترې نه ټول لرې کې نو بد اخلاقي خو پکې وي، تیز زبانه خو وي، بد زبانه خو وي. نو الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو زنانه په کورونو کې نیکانې کړي. نو د جنت داسې نه دي. او دنیا کې مله ماشاءالله ډېر کم زنانه به داسې وي چې هغې به تابعدار د خاوندانو وي او د خاوندانو د سترګو د یخوالي ذریعه به ګرځېدلي، مګر اکثر داسې وي متاسفانه چې خاوندان ترې خفه. نو الله فرمایي ولهم فیها ازواج مطهره، دې دپاره به په جنت کې بیبیانې وي. څنګه بیبیانې؟ دا د دنیا زنانو سره به څه کېږي؟ دوی به جنت کې وي. او الله فرمایي انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا، مونږ به دوی پیدا کو په دوباره پیدا کولو سره او به ګرځو مونږ دوی باکرې پیغلې به ترې جوړې کو. عربا اترابا، عاشقانې به وي په خپلو خاوندانو باندې، اترابه همزولې به هم وي. داسې زنانه چې هغه سره همزولې وي د خاوند سره نو د دوی عمر ډېر ښه تېرېږي. او چې سړی د 50 کالو
او خزه هغه د 15 کالو نو کور نه جوړیږي، کور کې اکثره لانجه وي. صحیح ده که نکاح جایز هم وي او کور کې لانجې وي. او یا الګ د 20 کالو ده او خزه ورته د 500 کالو په نکاح کړي، نو بیا خو نه کیږي، کور نه جوړیږي. الله فرمای عربا اترابا، امزولی بیم وی او عاشقان بم وی پی باندې. او زنانا یو مطلم کوي وای خدای امزول خاون راکی چې نیستی راشي په خندا به تیرونه. همدغه وجه ده چې همزولی وینو یو بل سره د دوی ژوند ختیریږي. الله فرمای په جنت کې به داسې وي. دغه زنانه څوک وي؟ دا آیت د دې زنانو باره کې دی چې دوی بورته الله تعالی پیغلی کې بیرته. او څوک وي چې په جنت کې چې کمی حورې دوی ته ملاویږي او دغه دنیاوي زنانه دوی سره به الله تعالی د شکارو کې چې دوی یو ځل ورته پیغلی کې دوی مجامعتو کې د هغې نه بعد چې دویم ځل مجامعت ته دوی ځان جوړی، بیا به د دوی هغه باکره چې کوم وي هغه پیغله الله تعالی به ترې بیا پیغله جوړه کړي. فجعلناهن ابکارا ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. رسول الله مبارک فرمای الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحه. دنیا ټوله فایده ده مگر بهترین فایده پکې نیک عمل خزه ده. او نیک عمل خزه ده د جنت د باغچونه یو باغ یو جهنم د کندونه یو کند هغه خزه وي چې دا بد عمله بد زبانه. سړی کوشش کوي چې خدای په کومه ته ځان خلاص کم او بیا دې وطن کې خو ځانم نه خلاصيږي. الله دې زمونږ استادو د ټولو بیان نیکانی کی. نو د دیندار خزه علامات علما کرام هغه سو ذکر کړی دي. دیندار خزه علامه ده چې خاون ورته حکم کینو هغه اومني. خاون چې ورته وګوري په لیدو باندې خوشاله شي، یا دا بیبي خپل خوشاله شي، یا دا خاون احساس د خوشحالي وکي چې قسم وکي هغه پوره کی. چې خاون یو څه نه قسم وکي او دا خزه ورسره وفادار هغه پوره کی. څلورم چې خاون نوي د هغې د مال حفاظت وکي او د ځان حفاظت وکي. دا د نیک زنانه صفات دي. وای سړی نه سو صفاتو کې خزه کمه پکار ده. عمر کې به د سړی نه کمای، ځکه بیا خلک که عمر کې لږ ډېري بیا خلک وایي چې تیار د مور سره دی نکاح کړی. نو عمر کې به د سړی نه دا کمای، قد کې به کمای. دریم مال کې به کموي چې مال کې زیاتی به هر وخت د خاون سپېږمو ته ور اچوي. څلورم دا شرافت کې لږه کمه پکار ده. سړی به سو صفاتو کې زیات وي د ښځې نه، عمر کې به زیاتی، قد کې به زیاتی، مال کې به زیاتی او شرافت کې به زیات وي د ښځې نه. او سو صفاتو کې خاون نه ښځه زیاته پکار ده چې ښځې کې دا صفات ډېري. یو دا چې حسن کې د خاون نه ښایسته پکار ده، ادب کې لږه زیاته د خاون نه پکار ده، تقوا کې به د خاون نه زیاته وي او خو اخلاق او عاداتو کې به زیات پکار وي. نو علما وایي د دوی کور بیا جوړیږي. یو سړي د جنت دا بیان واورېد نو بیچاره کور کې د ښځې نه ډېر پتنګ و. مولوي صاحب ته ویل چې مولوي صاحب دا دنیا ښځو سره به څه کېږي، دا به جنت کې دا دومره نعمتونه جنت او داسې دومره انعامات دا خو مې ټول خوښ شو. دا دنیاوي ښځه هغه ورته ویل چې او دا به وي جنت کې چې دا کمې حورې دي دا به د غلامانی. سړي ویل چې او جنت مزه ونه کړه. ما ویل چې د دې سپېرې نه به زه هلته خلاص شم، خو دا راپسې هلته هم نښتې ده. نو داسې دې نه شي چې د هغې نه خاوندان خفوي. او د جنت د هغې حور حسن د یو جنتی په اوږه باندې به څوک لاس کیږدي، هغه جنتی چې ورته وګوري نو د هغې په مخ کې به دا جنتی خپل مخ وګوري، دومره به ښایسته وي. دا جنتی به پوښتنه وکړي من انتې، ته څوک؟ دغه حوره به جواب ورکړي انا من المزید، زه تا ته الله تعالی زیاتی انعام را لېږلی یم. الحمدلله. رسول الله مبارک وایي چې زه جنت ته لاړلم نو ما په جنت کې څه حورې وکتلې چې هغوی خپلو کې اشعار ویلې او اشعار یې داسې ویلې د الله تعالی هغه صفات یې بیانول او خپل حور عین راغونډ شوي او داسې ښایسته اوازونه کې لګیا وو. رسول الله مبارک وی یرفعن باصوات په زوره زوره لګیا دي لم تسمع الخلائق مثلها، د هغې غوندې مخلوقاتو اورېدل نه دي کړي، داسې ښایسته اوازونه یې نه دي اورېدلي. دنیا کې دا خلکو لږ لږ اوازونه ښایسته یي د دې بعضې ډمانو زنانو دی پې څومره زړونه بایللي. او رسول الله مبارک فرمایي چې د هغې هغه اوازونو غوندې اواز چا په دنیا کې نه دی اورېدلی. وی هغې اشعارو کې داسې ویلې نحن الخالدات فلا نبيد ابدا، نحن الناعمات فلا نبعث ابدا، نحن الراضيات فلا نسخط ابدا، طوبى لمن كان لنا وكنا له. وی نور چې کوم ورسره ناسو نو هغې به دې پسې ویلې چې لا اله الا الله لا اله الا الله. معنی دا ده نحن الخالدات فلا نبید ابدا، مونږ همیشه الله تعالی پیدا کړي یو، فنا کیږو بنا جنت کې الله تعالی پیدا کړي یو. نحن الناعمات فلا نبعث ابدا،
مونږ داسې نعمتونه الله تعالی پیدا کړي یو، په داسې نعمتونو باندې الله تعالی رنګ کړي یو، فقیران بچریم نشو. نحن الراضیات فلا نسخط ابدا، مونږ داسې راضي او خوشحاله یو چې چیرې بم د خپلو خاوندانو نه خفه نشو یا به چیرې خاوندان خفه نکو. طوبی لمن کان لنا وکنا له، نو هغې داسې ویلې خوشحالي د هغې چا دپاره چې هغه زمونږ دپاره الله مقرر کړي دي په جنت کې. وکنا له، او مونږ یې د هغې دپاره مقرر کړي یو. نو نور به ورسره د الله تعریف کوو چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، نشته د لایق د عبادت مګر همدا الله دی. وی جبریل علیه الصلاة والسلام راغی ورته چپ شئ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، ټولې چپ شوې. رسول الله مبارک ورته دې ټولو ته وویلې، ورنږدې شو نبی علیه الصلاة والسلام دې ټولو ته دعا وکړه چې الحمدلله ماشاءالله الله مو زما د امت نصیب کا. رسول الله مبارک څومره ښکلې دعاګانې کړي د خپل امت دپاره، ډېر وفادار پیغمبر. الله دې مونږ او تاسو د هغې په نقش او طریقې باندې پابند کړي. وبشر الذین، زیری ورکړه هغې کسانو ته آمنو چې هغوی یقین کړی، باور یې کړی، وعملوا الصالحات، او عمل یې کړی د نیکۍ، ان لهم، یقینا شته د دوی دپاره، جنات باغونه، تجري چې روانې به وي، من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه نهرونه، کلما هر کله رزقو چې ورکړی شي هغوی ته، منها د هغې جنت نه، من ثمرة څه میوه، رزقا دپاره د خوراک، قالو نو دوی به وایي هذا الذي، دا هغه رزق دی، دا هغه څه دی رزقنا چې راکړی شوی و مونږ ته، من قبلو مخکې د دې نه په دنیا کې. واتو به متشابها، را به وړلی شي دوی ته متشابها هم شکله، ولهم وي به دوی دپاره فیها په دې جنت کې ازواجن بیبیانې مطهرتن پاکې. اوس چې دومره نعمتونه دي نو بیا سړي په زړه کې شک راشي چې خدایه دا به څه وخت دپاره که ختم بشي. الله فرمایي وهم فیها خالدون، دوی به همیشه په دې نعمتونو په دې جنت کې وي. الله مو دې نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.